د افغانانو لپاره د امریکا تازه خواشینونکی او ځپونکی اعلان. د نوموړي هیواد په پلازمینه واشنګټن کې د یو افغان کمانډو سرتیري لخوا پر امریکایي سرتیرو برید شوی. یاد برید ډونالډ ټرمپ سخت په غوسه کړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د امریکا په پلازمینه واشنګټن کې پر ملي ګارد سرتیرو د پرونی برید مشکوک کس افغان وګړی اعلان شوی دی. د عدلي او امنیتي چارواکو په وینا بریدګر رحمان الله لکنوال نومیږي او 29 کلن دی. هغه د چهارشنبې پر ورځ د سپینې ماڼۍ ترڅنګ د ګزمې په حال کې پر دوو سرتیرو ډزې کړې وې. د امریکا د عدلیې وزارت یوې سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي لکنوال په 2021 زیږدیز کال کې امریکا ته راغلی و. چارواکي وایي چې د هغه د تګ راتګ او استوګنې قانوني وضعیت هم څیړل کیږي. په برید کې دواړه ملي ګارد سرتیري چې د لویدیځ ویرجینیا له قطعې سره تړلي دي سخت ټپیان شوي او روغتیايي حالت یې نازک بلل شوی دی. د پیښې پر مهال نورو سرتیرو د شکمن افغان بریدګر مقابله کړې او هغه یې د ډزو په ترڅ کې ټپي او وروسته ژوندی نیولی دی. خو راپورونه وایي ټپونه یې ژور نه دي. د واشنګټن ښاروالۍ دغه پیښه موخیز برید بللی او ویلي دي چې د ښار امنیتي ادارې له فدرالي ځواکونو سره ګډې پلټنې کوي. چارواکو ویلي بریدګر یوازې عمل کړی او تر اوسه د بل چا د ښکیلتیا نښې نه دي موندل شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په هماغه مهال په فلوریډا کې و په خپلو څرګندونو کې د بریدګر لپاره د سخت غبرګون خبرداری ورکړی او د ملي ګارد د شمیر د زیاتېدو امر یې هم ورکړ. امنیتي ځواکونه اوس د شکمن بریدګر د احتمالي انګیزې، شالید او اړیکو په اړه پراخې پلټنې کوي. د امریکا د تابعیت او کډوالو خدمتونو ادارې اعلان کړی چې د افغانانو ټولې کډوالیزې غوښتنې د ناڅرګندې مودې لپاره وځنډول شوې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.